الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب التوحيد پدی مبارک کتاب کے زمانگا آخرنے درس کمو باغی کے مسئلہ دغه بیان شی و چې د ستورو باران غوښته او دغه شان د باران نسبت ستورو ته کول د دې څه حکم دی، دا مسله تفصیلا بیان شی و. به دغه نه بعد موږ باب شروع کړو. دغه باب ابتدا مؤلف رحم الله په یو آیت باندې کړی و: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. او بس خلق هغه دي چې د الله سره شریکان جوړ کړي او د دې شریکانو سره د کم چې دوی د الله سره شریک کړي دي د دې معبودانو سره دوی دې سه محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. اصل کې د باب دې پر راوړې چې محبت یو عبادت ته د عبادت یو قسم دی، نو په دې محبت کې هم د الله سره څوک نه شریک کوي. بیا موږ دغه محبت اقسام بیان کړو. بعض محبتونه هغه دي چې هغه عبادت نه ګڼل کېږي او په هغې کې څه حرج نشته، او یو خاص محبت دی چې د هغې تفصیل موږ بیان کړی پرون، او هغې ته المحبت الخاصه ویل کېږي. خاص محبت، دا خاص محبت به صرف چا سره دا به د الله سبحانه وتعالی سره. هغه محبت چې د هغې د لاسه انسان الله ته ځان ذلیله کوي او د الله تعظیم کوي، او سچی و تا اللہ وی غب منی د سنه چې منکی دا غینه به منکیږي. دا خاص محبت ته او دغه محبت بیا عبادت ته. نو پدې کې هم د الله سره نور څوک نه شریک. دغه آیت تفسیر شیو به دغه نه به دغه آیت بیان شیو سورۃ التوبه چې الله سبحانه تعالی دا خبره ذکر کړی ده کچرته تاسو د خپل پلارانو سره د زامنو سره او درونو سره او د خزو سره او دغه مالونو سره چې تاسو جمع کړی و تجارت تخشون کسادها، وغه تجارتونه چې تاسو یریږئ د هغې د تاوان نه، و مساکن ترضونها، وغه کورونه زمکې او پټي چې تاسو خوښ دي، احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله. که چېرته د دې شینو سره ستاسو محبت د هغه محبت نه زیاتې کم چې د الله سره دی او د الله د پیغمبر سره دی او د جهاد سره دی، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، نو بیا انتظار کوي د الله سبحانه وتعالی د عذاب. او د دې آیت وضاحت پرونی درس کې شوی. د هغې نه بعد بیا د انس بن مالک رضی الله عنه روایت موږ بیان کړو چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې پوره مسلمان نشي جوړیدلی چې څو پورې زما سره د هغه محبت نه زیات محبت نه کړی کم محبت چې د بچی سره کوي، د پلار سره کوي، د ټولو خلکو سره کوي. دغه حدیث وضاحت شوی چې څه وجه ده چې دلته مؤلف رحم الله د الله د محبت خبره بیانې په منځ کې پکې دا حدیث راوړو. نو د هغې دوه وجې بیان شوي. یو وجه دا ده چې د پیغمبر سره محبت د الله سره محبت دی. من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د الله تابعداري وکړه، د پیغمبر تابعداري وکړه، نو لکه ده چې د الله تابعداري وکړه، د الله طاعت یې وکړه. دویمه وجه دا ده دلته راوړو چې وګوره وی د پیغمبر سره په دې محبت کې ته څوک نشي شریک کولی، نو بیا د الله سره چې کوم محبت ته خو خاص محبت دی، په هغې کې بیا ته څنګه د الله سره بل مخلوق شریک کوې. که څوک سوال وکړي دا چې ولې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو، نو جواب د یو څو خبرو د لاسه مختصر به بیان کوو. یو د دې د لاسه چې د الله پیغمبر دی. ولې د پیغمبر سره محبت کوي؟ ځکه چې د الله پیغمبر دی، الله را لېږلی دی او الله غوره کړی دی، او الله چې څوک غوره کړي نو د الله ته نږدې دی، محبوب دی، د الله خوښ دی. نو چې د الله خوښ دی به موږ سره محبت کوو. دویمه وجه دا ده چې هغه د دین موږ ته رسولی دی، د دې لاسه موږ د هغه سره محبت کوو. د الله بندګي کړې د دې د لاسه موږ د هغه سره محبت کوو.
درې موجوده ده چې الله سبحانه وتعالی هغه خسته اخلاق ورکړي او اوچت صفات ورکړي دا غي د الله سره محبت کوي څلورمه موجوده ده چې الله سبحانه وتعالی دغه پیغمبر زموږ د هدایت ذریعہ ګرځولې ده ځکه سره محبت کوي کله الله توفیق نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د توحید مونږ ته نه بیان کړي د دین نه واځي کړي مو ته مو شته یو بوت ته پراتو سجده بم لګواله مو ته بم چې ته غټي ونی ته پراتو مو ته بم چې ته د نصارو د صلیب په شان یو صلیب ته پراتو یا د يهودو د شرک په شان شرک بم کو یا د هندوانو په شان با چې ته یو غوا میخه ته پراتو د غي عبادت بم کو نو دا موږ ته چې کوم هدایت ملو شوی او د پاک عقیده موږ ته نصیب شوی ده نو د الله توفیق نه بعد دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلاس نو ذکر ور سره موږ محبت کوو موږ سره محبت پدې کوو چې صبر کړي د په تکلیفونو کې او هغه تکلیفونه چې هغه تر الله د دین دلاس ملو شوی د دې دلاس موږ د سره محبت کوو د دې دلاس سره محبت کوو چې د الله د دین لپاره هر قسمه قرباني ور کړي ده خپل مال بدن بچی اهل او عیال او زمکه او هر څه قربان کړو د الله دین لپاره دې د سمګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو د دې حدیث د مسلم ثابت شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت باید د خپل ځان سره د محبت نه زیات کې د خبره د ساتي ګره خبر ډیره غټه ده د دینم زیاته ده د بچو سره چې کوم محبت کې د غینه خو زیات کې د خزي سره د پلار سره د زمکه او پټي او وطن او ملک او پیسې او مال د هر څه شاته فریده ته چې د خپل ځان سره څومره محبت کې د دین زیات محبت به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او ذکر سورۃ الاحزاب کې الله وی النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر په مؤمنانو باندې دا غوی د ځانونو نم زیات حقدار دی زمونږ د دې ځان په موږ باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې حق دی او ځکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان او دا خبره وته کړې چې یا رسول الله زتا سره د هر چا نه زیات محبت کوم انک لاحب الی من کل شیء د هر شي نه زیات راته تګرانی الا من نفسي سوى زما د نفس نه انسان د خپل نفس سره ډیر محبت کوي رسول صلی الله علیه وسلم وته لا والذي نفسي بيده پاغه رب می دی قسم دی چا پلاس کی چې زما ساده عمر دا هغه وخت پوره مؤمن د نشي جوړې حتى اكون احب اليك من نفسك تر سوچ دې خپل نفس سره د محبت نزيات محبت ته ما سره نه کړي عمر بن خطاب ته الان یا رسول الله وس دا مسله چې تاسو ته بیان کړه والله بالله می قسم لا انت احب الي من نفسي خپل نفس سره دمر محبت نکوم څومره چې تاسو سره کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الان یا عمر وست صحیح خبره بیان کړه نور هر څه پریده د خپل بدن سره به دومره محبت نه کې څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د شند دي حدیث د مسلم وروته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره بخپل نفس مال هر څه قرباني او دي توبه کې نه ګوري چې دا مال له د ګران دی او د بچی دی او د په مشکله پیدا کیږي او د مور پلار دی او د وطن دی او د ملک دی او د جبر هر څه به شاته گزاري چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر راشي د دې حدیث د مسلم وروته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دفاع وکړي او په هر ځکه به دغه حدیث او طریقه بیانې په کوم ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کیږي او دغه شان دغه په حدیثونو پوری مذاق او ټوغي کیږي التبر دې خبري جواب کې لکه څنګه چې موږ د خپل پلار او مور په باره کې بد خبره نشو برداشت کولای نو به د پیغمبر مقام خدای نه ډیر زیات اوچته نو دغه په باره کې به څنګه برداشت کوو او دې ته د ایمان به غیرته ویل کیږي چې سړی په مخ کې به پیغمبر پوری مذاق کیږي د پیغمبر په طریقې پوری مذاق کیږي په ګیره پوری مذاق کیږي په منځ پوری مذاق کیږي په پرده پوری مذاق کیږي په حیا او په شرم پوری مذاق کیږي او د شان پنسي د گیټونو بر ساتل په دې پوری مذاق کیږي
په مسواک پورې مذاق کیږي دسی نورو طریقو پورې مذاق کیږي ته غلی ناسې نو پوه شه ته بې غیرت غیرت ته نه ختم شوی ته څه بیا بې غیرته او دا د ټولو نه غټ بې غیرته دی چې په خپل رب باندې غیرت ونه کړي او په خپل پیغمبر یې ونه کړي او بیا دا خبره ته مه یادوه چې زه غیرت کوم په خپل مور او پلار باندې دغه دې په خپل جیب کې ساته د ټولو نه غټ غیرت دا دی چې ته غیرت وکړې په الله باندې او غیرت وکړې په چا باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ټول نه غټ غیرت دی دغه غیرت خو په بعضو کافرانو کې مشته دا کم چې ته دی چې زه په ښځه کوم او زه په مور پلار کوم بلکې په بعضو زناورو کې هم دا غیرت شته په بعضو زناورو کې هم دا غیرت شته چې کله دا نر د مادې سره یو بل نر راشي نو هغه هم غیرت کوي دا غیرت خو بعضو زناورو کې هم شته دغه غیرت راته مه یادوه حالانکه دا ښه صفت دی خو اصل بنیادي غیرت هغه د دین دپاره غیرت دی او کله چې د پکې د دین دا غیرت وکنه نو دا بل غیرت به د پکې بیا په طریق اولا سره یي زه پهله مثال درکړم یو سړی دی د دین په باره کې باقي غیرت نشته نه د الله سره کار شته نه د پیغمبر سره کار شته نه د پیغمبر د طریقې سره کار شته د دنه بے غیرت جوړیږي د ایمان په باب کې او په بل باب کې هغه دي سي چې د په کور کې دنه ډیش پروت دی او په ډیش کې دنه فلمونه راځي او په فلمونو کې د انډیا ډمان د پښتنو ډمان د انګریزانو ډمان هغه تاویږي د مینه محبت خبرې کوي د خزه وتم کینی د خور وتم کینی د مور وتم ناشته د لور وتم ناشته ګوره کله چې د په دین کې بے غیرت شو نو دلته بے غیرت شو خیال دې مسلې ته کله چې په دین کې بے غیرت شو نو دلته څه شو دلته بے غیرت شو غیرت ته ختم شو او کچرته د غیرت کوله په دین باندې او په دې کې ایمانی غیرت وې نو د په کور کې به د پردو سړو ویډیوګانی او تصویران دا بنه چلیږي نو د پیغمبر د پر غیرت هغه د پر هر څه قربانول د حدیث نه د فائدہ راوځي دغه شان د پیغمبر خبره به د ټول خلکو په خبره مخکې کی لکه څنګه چې پیغمبر سره محبت به د ټول سره د محبت نه زیات کې دغه شان به د پیغمبر خبرم د ټول د خبرونو سي اوچته د مخلوقاتو د خبرونو به اوچته ځکه دا یو ناشنا فائدہ ته بیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنه پیغمبر دی چې کنه او که څوک کوی چې د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر راتلی شي نو دې څه دی د کافر دی عقیده د ختم نبوت د ایمان رکن دی اوس ګوره یعنی منګه وایو چې پیغمبر اخرنه دی په نبوت کې او په خپل ذات کې اخرنه دی ځکه چې بل انسان دې سني شرط لې چې الله ولا د دینه بد نبوت ورکی او که عیسی علیہ السلام راځي ناغم په اعتبار دی امتی برایي ها دا فائدہ ده څنګه چې پیغمبر ته په دیږي کې اخرنه غني او چې دا د ختم نبوت مسله د پدی باندې خبره ختمه شو دغه شان د پیغمبر خبره اخرنه خبره ده په باندې خبره څه شو ختمه شو د دې څه فائدہ ده کې د سرو زرو بوبو موري کړنو کمه څنګه چې موږ د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر نشرت له بل انسان نشرت له چې الله ول پیغمبر توب ورکی دغه شان د پیغمبر په خبره باندې خبره څه شو ختمه شو د پیغمبر د خبرونو بعد بل چا خبره نه ذکر کی چې نن مولوی صاحب خدا وي او نه خو مذهب کې خدا دی او نه زموږ ملک خو نه مانی او دا خودي شو دا دغه نه چې د پیغمبر خبر رااله خبره څه شو ختمه شو ځکه دا نشنا محبت ته زموږ په ملک کې د ډیرو چې داود محبت کې د پیغمبر سره و چې کله خبر راشي نو سل جوابونه وسره د پیغمبر په خبر باندې د عمل نه کولو لپاره ځکه شاعر وي تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع دا الله خبره نه مني داود هغه د محبت کې د خود نه کېدو خبره ده لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع
کچته ته به خپل محبت کې رښتینی وي نو تا به دغه خبره منلې وي څوک چې چا سره محبت کوي نو دغه خبره مني دغه نه بعد حدیث ته ولهما یعنی دم په صحیح بخاری صحیح مسلم کې عنه دم د انس بن مالک نه دغه نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ثلاث من كن فيه دري خبري چې بچا کی وجد بهن حلاوه الايمان نو د ایمان خون به وسکی چې کله به کې د دري خبري او بار موږ دا خبره کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه د دعوت او د بیان چې خبره ډایرکټ نه ذکر کوي اکثر دي سوې درې قسم خلق الله بوته نه ګوري و قسم خلق به د عرش په سوري کې سلور قسم خلق دي سي سلور خبرې زموږ په امت کې ودی سي درې خبرې دي سي د دې سره د اوریدونکو توجه برابر شي او یو شوق په زړه کې پیدا شي اخر د کمی درې خبرې دي چې په انسان کې راشي نو د ایمان خون بسکی دلته ولني فائدہ خو هغه دا شو د تربيت په باب کې به دویمه فائدہ هغه د دین واضح شو چې د ایمان مخون شتي د ایمان سره خون دی او کو خون نه وي نو د مجاهدین چې خپل جسم ټوکړي ټوکړي کوي په میدان جهاد کې نو خون شتي کنه ځکه تورانه که خون نه وي د طالب علم چې علم زده کوي په کلونو په مدرسو کې په جامعو کې په جماعتونو کې اصلي کېږي که خونی نه وي د علماء چې د کوم وخت نه د علم په باب کې ورغلي دي او د مرګ پورې د دین بیانې او لیکل او بیانول او لیکل او بیانول او خوندې پکې کنه په تور تیار کې چې سړی د تلین را پاسي او ولني صفت ځان را رسي په سحر منځ کې خو په ایمان کې سره خوندې کنه چې خوند پکې نه به د دې جواب په خپل وشو وزري مسلې جواب پکې وشو یو سړی وي مالا خون ډیر نه راکې سهد پوری راکې خو خون را ډیر نه راکې یعنی منځ ته نه وځم بس د سی ولاړی په منځ کې هغه عادتي اونته کې مونږ دو ټک 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 او به دروازه وتختی لکه ولي خون نه راکې درس کې چې کینی کله ګیرا غړی کله سر غړی کله غړی ته ګوري کله ټیم ته ګوري کله به ختمي کله به دروازه وځم خون نه راکې منځ کې خون نشتی تلاوت کې خون نشتی بل عبادت کې خون نشتی جواب به دغه داده چې د ایمان د طاقت او د کمزورتیا سره تعلق ساتي څومره چې ایمان زیاتی دومره بخون زیاتی څومره چې ایمان کمی دومره بخون کمی وګوره اوس یو سړی راغی مال ایمان خون نه راکې موز خون نه راکې درس نه راکې عبادت نه راکې ذکر او اذکار خون نه راکې تلاوت نه راکې نو دا یاد ساتي چې کله یو انسان بیمار شي او ټول مټای ورکه او د خلی خونی بدلی نو هغه مټای ته واپس درکې مړ وي داس دغه خو د سره خواږه نشته مشکل په مټای کې دی که مشکل د په دې ذوق کې دی ها د په دې ذوق کې دی مشکل په دې کې دی نو په مټای خو د چینه نه ډکه ده اخو سم خوګه ده خو په دې کې مشکل دی نو په دې منځ کې ډیر زیات خوند دی خو بیماری په دې کې ده په دې درس کې ډیر زیات خوند دی خو بیماری په دې کې ده په عبادت کې ډیر خوند دی په جهاد کې ډیر خوند دی د الله په یادولو کې ډیر خوند دی په تلاوت کې ډیر زیات خوند دی خو بیماری ټوله په دې کې ده د درې خبرې چې پتا کې وي د ایمان خون به وسکي او د ایمان هغه خوږوالی به محسوس کې هغه دی اولنی ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الله او د الله د رسول سره د هر چا سره د محبت نه زیات محبت بکې دولنی خبره د ټول نه زیات کائن من کان هر څوک چی دا غسه د محبت نه زیات محبت په چا سره کې الله او د الله د رسول سره دا مسلمان پروم بیان کړي و
الله او د الله رسول په دوی کې او بیا چا سره زیات محبت کې د الله سره د الله سره او بیا محبت ډیری د هغه محبت نه کم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او هغه محبت جدا محبت دی بیا پرون ما دغه تفصیل بیان کړو بیا تفصیل نه بیانو وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله او کله چا سره محبت کوي نو دا محبت باندې کوي مگر د الله د پاره حدیث د ایمان خون ملوي وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار او د کفر سره به دومره بغض ساتي او کفر ته به دا وړېدو سره دومره بغض ساتي لکه څنګه چې دی دا خبره بدی شي چې څوک ما ورته گزار کړي دومره به کفر بدی شي چې دا درې خبرې پکې وي نو څه به د ایمان خون او میټاس او خوږوالی دا به وسکې چې درې خبرې چاته یادې شوې درې الله او د الله د رسول سره ټول زیات محبت چا سره محبت کې الله د رضا لپاره کفر به دي شي بدی شي لکه څنګه چې ورته گزارېدی بدی شي دا درې خبرې بیا ته یادې شوې که نه ښه چې داسې ورته بلکل یادې نه او راشي و ایمان راله خوند نه راکوي اته په خوله نه دي یادې چې کومې خبرې دي عملي کول خو بیا ډېر ګران دي او دا دلیل دی په دې باندې چې موږ د عقیدې په باب کې به څومره اوبو کیو او دا په دې دلیل دی چې موږ سره څومره علم دی او چې کله د پښتنو سره خبرې شروع کړي نو معنی وې معنی به پښتانه وری بس په دین ډېر مین دي دا زمانم چې په دین مین دي خو دین ورته نه دی معلوم په دین مین دي خو دین ورته نه دی معلوم اوس یو سړی په کعبه ډېر مین دی خو کعبه ورته نه ده معلومه چا څلورګوټي کمره جوړ کړه او تور غلاف یې پرې واچوي کعبه د بس هسې تاوېدو راتاوېدو وی دا څه ده کعبه ده غریب خو په کعبه مین دی خو پته ورته نه شي چې کعبه کوم ځای کې ده پښتانه په دین مین دي خو پته ورته نه شي چې دین څه ته وایي دا ورته پته نشته او دا حقیقت دی که څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله چې زمونږ ځوانان د دې بعضو اسانو مسلو نه دي خبر پاتې هغه بوډاګان چې د هغوی ذهن کمزوری شوی نو دا درې خبرې دي چې دا د پکې وي د ایمان خوند به وسکي وفي روایتنا او په بل روایت کې راځي د امام بخاري راوړی لا یجد احد حلاوة الایمان حتی یو سړی د ایمان خود نشي سکلی تر دې چې بیا مخې ته دغه خبرې دي الی اخره د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابن عباس رضی الله عنهم عبدالله ابن عباس وی قال من احب فی الله چا چې د الله دپاره محبت وکړو وابغض فی الله او د الله دپاره د یو کس سره دشمني کوله بغض یې کو ووالا فی الله دوستی د الله دپاره کوله وعادا فی الله او دشمنی د الله دپاره کوله څلور خبرې شو د الله دپاره محبت کو د الله دپاره بغض کو د الله دپاره دوستی کوله او د الله دپاره دشمنی کوله که څوک یې ملګری دی د الله دپاره ملګری که څوک یې دشمن دی د الله دپاره دشمن دی خپل ذاتیاتو ته پکې نه ګوري او ځکه حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې د خپل ځان دپاره د چا نه بدل نه دی اخیستی که چا ورته هر څه ویلي دي ویلي دي خو چې کله به وي د الله د دین خبره وشوه نو د پیغمبر په شان سخت انسان به بیا نه دی خبر به د الله شوه لکه ته ولې د پلاني سره دوستي ساتي نن سبا او دا خبره روانه ده د خو جي مالدار دی پیسو وایي زمونږ دوستیانې هغه به د الله لپاره د الله سره دې لګېده زمونږ در سره لګي نه دې لګېده والله که د باچا صاحب زوی که نه هم در سره زمونږ نه لګي او که مال در سره دومره یي چې
په وجود سره بروج خو پروت نو مبارک شو زمونږ در سره نه لګي. زه اکثر د خپلو ملګرو ته دا خبره کوم چې کم کس درس لنه راځي زه د صفا وایم مخامخ تیم تپوس کوم وایم وتم زما سره نه لګي. یو وخت کې د یو کس سره ما تعلقات پرېښودي بیا ما سره بلو شوي ما تا درس پرېښودو منګه ته پرېښودې. زما ستا پېژنګلو په دې ده چې د الله سره دې لګي زما در سره لګي زما د سر تاجې او د سترګو تور مې او د زړه ټکور مې او چې د الله سره دې نه لګي نو په دې ملا دې ټپوم او په دې ولو په دې منځ کې وروره زه خپل کار کوه. دې چې خلک په لارو کوڅو کې ډېر ګرځي خو موږ چې محبت کوو د چا دپاره کوو؟ د الله دپاره. او چې دشمني کوو د چا دپاره کوو؟ د الله دپاره کوو. نو که د الله سره دې لګي زموږ د زړه دروازې راته کولاو دي، که د الله سره دې نه لګي زموږ در سره به نه لګي. څلور خبرې چې بچا کې وي یاد یې کوي. عبدالله ابن عباس وایي فإنما تنال ولایة الله بذلك. که څوک دا غواړي چې الله زما سره دوستي وکړي نو دا څلور خبرې به په ځان کې راولي، الله به تا سره دوستي کوي. څلور خبرې کومې وي؟ د الله دپاره محبت، د الله دپاره بغض، د الله دپاره دوستي، د الله دپاره دشمني. الله به تا سره ملګرتیا کوي. ځکه امام ابن القیم رحمه الله بخپل نونیه کې وایي أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. محبت کې د دشمنانو د الله سره او د دشمنانو د پیغمبر سره او به دعوت د محبت کې نو دې څه نشي کېږي. موږ د خپل پلار سره محبت کوو کنه کوو؟ هر سره خپل پلار سره محبت کوي. ستاسو د پلار سره چې چا نه لګي ستاسو سره لګي، ستاسو د قوم سره چې چا نه لګي ستاسو سره لګي نه لګي. نو بیا مخکې مسله بیان شوه چې بیا د الله سره او د الله د پیغمبر سره خو محبت بیا بل شی محبت. نو چې ستاسو د رب سره نه لګي ستاسو سره څنګه لګي؟ چې ستاسو د پیغمبر سره نه لګي څنګه سره ستاسو لګي؟ دا خو ایمانی کمزورتیا ده نن سبا چې انګريز ویني کله د مسلمانان او شنې سترګې ویني او زیړ ویښته ویني به داسې په روډ کې وځي دغه روان دی انګريز روان دی، د الله دشمن روان دی، سره به سر ته د پیغمبر دشمن روان دی. ترې دومره متاثرې چرته يهودي نصراني تا ته دسي په تعجب کتلی کته ته کتلی مونږ د دشمنی په نظر وې کتلی چې دا زمونږ د دشمن دی. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وی اذا رأيت النصراني اغمض عيني وی کله چې زه نصراني وینم سترګې پټوم چې زما په نظر ونه لګي. کراهه ان ارى بعيني عدو الله. زنه غواړم چې په خپل سترګو باندې الله دشمن وینم. دسی عقیده وساتي الله مستعمل ګرځي. ولن يجد عبد طعم الإيمان او یو بنده د هغه وخت پورې د ایمان خو نشي سکلی. ووري عبد الله بن عباس سوي وان كثرت صلاته وصومه، او کډیر منځونه کوي او ډیر روزي نیسي، ټول شپه تهجد کوا او روزانه روزه نیسه حتى يكون كذلك تر سوچ لري د الله د پر محبت نه کړي، د الله د پر د دوستی نه کړي، د الله د پر د بغض نه کړي، د الله د پر د دشمنی نه کړي. ستا په عبادت کې بخون نه اگر کټول شپه تهجد کې او روزانه روزي نیسي. به دړې ناشنا خبر کړه د خپل خبر کړه عبد الله بن عباس ګوره یعنی د نن سوار له سو کاله مخکې عبد الله بن عباس ته خبره کړه. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. او نن سبا خو د خلکو عامه ملګرتیا د دنیا د پاره دی. دا د خپل خبره چې نن سبا وی چې ګره سبا دی وې د خلکو ورولیان خو بد دنیا د پاره دی نه. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. او دا د ملګرو ته څه فائدم نه ورکوي. الله دا خبر ذکر کړی ده
اخرت مبارک الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان به باغ ورځ ټول دی یو بل دشمنانی مگر پرهیزګار خلک چې الله د پاره دوستی کوي بیا په دنیا کې رته ویم ګوره ټډیر مالدار بیٹک تی ډکیږي او تشیږي ډکیږي او تشیږي لکه چرته روانه پلاني سي خپل روانه مولي ډیر به مینم بس چرته جې لگا پلاني سي ته پوس روانه مولي بس محبت ته ورسره دا ټول محبت ته سره پاره پیسو ده پاره بل ورځ پلاني سي غریب شو څه شو بیٹک ته هیڅ نه راځي دا خو په دنیا کې وګوره ملګرتیا د دنیا د پاره دا حال له او په آخرت کې به دغه حال له مغایت بیان کو پلاني سیب ته جی کمپنی کې چې کوم مشر دی چې سره ملاو شي سر وتم ټیټ جی سیب او کته سیب او بل سیب او سیب لاړو سیب راغو سیب لاړو یسر او نو سر او یسر او دغه سر او په بل ورځ د سړی د خپل منصب نه ختم شو ریټایر شو یا سچلو شو هغه سیب دل په لار کې مخې لورغه بهر د بي سلام ولا جلګه سلام خو بوجه دغه تجربه ته یسر او نو سر کول ما دا سړي زوی دی ته پرونو پور هوته چې د ډېر محبت کاو د دنیا محبتونه دي د سړي دنیا ها دیو علم سره محبت ته خو لزی اغه علم مالدار دی په د اثر نه کوي اغه علم غریب دی په د باندې اثر نه کوي اغه علم بدرنګ دی په د اثر نه کوي اغه علم خيسته دی په د اثر نه کوي اغه علم د نسب نه اوچت دی په د اثر نه کوي علم د نسب نه کمزور دی په د اثر نه نو بیا ولي وې د الله لپاره چې د الله لپاره شی به کې به د خبرو ته نه ګوري که غریبي نو هم به ته ملاویږي دغه د چې الله د پاره دوستی ده او کمالدار وي نو هم به ته په هر ځای کې ملاویږي د چې الله د پاره د سره دوستی ده هم د ملګری پاتې کیږي په دنیا کې هم او هم د ملګری پاتې کیږي په کوم ځای په آخرت کې زه ته دنیا ولا ملګری او ناشنا خبره وکم په جنازه کې چې ولاړم دې لپاره ولاړی چې بیا به خلک کوئی چې جنازې نه راغله نور دې پزړه کې نشتی جنازه کې دې لپاره ولاړی التبلو مولا له دیندار کس پکې غریب سیرته ولر جنازې راغله الکه ولي وسراغلی د خپل ورور د پر بخانه وړو چې الله یو بخ د محبت ته الله لپاره او هغه محبت ته دنیا لپاره جنازې کې ولر له د قشم بس سبدی د پر راغله سبدی د پر راغله دي چې ریواج پورش بلکې درته وایم مونږ تقریبا ک نه همیشته ک لس میاشتې وای د لس یولس میاشتې مخکې یو کس مړو او موږ جنازې له ورغلو هغه سړی چې کله ژوند دی وکنه سحر ماښام به دغه د خبرې پلاني صاحب سره ډیر مال لري پلاني صاحب سره لږ مال پلاني صاحب مخکې شو پلاني صاحب وروسته شو کمپنی می کولاو کړو کمپنی می بند کړه تجارت چالو شو تجارت بند شو په جنازې له موږ ورلو زره د کعبه پر رب قسم خورم ټول هغه کسانی په جنازې کې ولاړو چې کوم غریبانانو یا د دین د لاس سره محبت او دوی درې په کې ما مالدار ولیدو چې هغه ولاړو هم توري چشمه لګولې او سیر ته ولاړو چې دوړه پیونه لګي داسې په تکبر سره سیر ته لاسونه دي چې خو دي چې دوړه د قبر د خوري هغه پیونه لګي هم دې سیب سره د محبت خو مړې دې خبره نوري غني چې دغه ټیم کې متویلې چې میرا پاسولې چې غسیب خولري ولاړلې وجدوړه ونه لګي وغه نور صاحبان نه دی راغلي اټول عمر چې زمنډي وای چې کوم راغلي دا مغه دغه منځ کې په جمعات کې چلی دی هغه راغلي دي هغه راغلي دغه جمعات کې چې به ته په منځل دي صرف هغه راغلي دي هغه راغلي دي هغه کته سره د الله پر محبت کړي هغه راغلي دا باقي سره رسمونه رواجونه دي محبت دقه محبت چې هغه د الله د پاره او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت تلاسه دا محبت پاتې کیدون کې محبت او دا ډېر ناشنا محبت دی کنه ډېر ناشنا محبت او چې سړی په امریکا کې اوسي نه پیجنو نه یې جنو نم په نسب دی
نم پرشته دی نه جب زمونږ د جبې په شان دی نه عادت زمونږ د عادت په شان دی تقالید زمونږ د تقالیدو په شان دی بیا ورسره زمونږ محبت دی دا ډېر ناشنا محبت دی ګورې هغه امریکا کې اوسېږي زمونږ سره محبت دی هغه برطانیې کې اوسېږي زمونږ سره محبت دی عربو کې اوسېږي زمونږ سره محبت دی پنجابي دی زمونږ سره محبت دی انډین دی زمونږ سره محبت دی بنګالي دی زمونږ سره محبت دی خو چې کله محبت د الله سره دی زمونږ سره محبت دی هغه کور کې دنه چې کوم اوسېږي خپل رور ورب الکعبه چې زمونږ د رور د الله سره نه لګي والله که زره برابر سره زمونږ لګي او چې د پلار مې د الله سره نه لګي والله که زره برابر مو سره لګي او چې د ښځو د الله سره نه لګي زمونږ سره نه لګي په دغه ورځې چوټي کوو قصه ولا ختمه او چې د بچو د الله سره نه لګي زمونږ سره نه لګي قصه ولا ختمه د ډېر ناشنا محبت دی د الله دپاره دا په دې مسله کې هغه پردي پکې اکثر خپل شي او خپل پکې شي پردي شي خپل اله پردي شي چې کله هغوی پردي شي د الله نه نو پردي شي زمونږ نه او پردي چې کله الله خپل کړي نو زمونږ هم خپل شي د دې دپاره زمونږ هر څه دي او د دې دپاره دلته دا راجمع کېده دي د دې لپاره دلته دا راجمع کېده دي او د دې لپاره دا محبتونه دي او د یو بل سره دا سلامونه دي او دا ناسته دا موږ دلته څه لپاره ناشو چا لپاره ناشو د الله لپاره والله که خبرې مې د چا نه چې چا سره څومره مال دی او څومره ورسره نشته او نه د ټولو د علاقو نه خبرې او نه د جبو خو بیا هم ټول لا جمع شوي دي په یو مسله باندې او هغه د الله سره محبت چې د الله سره د ټولو لګي نو ټول په یو ځای کې را جمع شوي والله د دې محبت تلاسه موږ د عرش په سوري کې ودرې حدیث کې دا راځي و قسم خلق به د عرش په سوري کې ولاړي یو پکې هغه دی ورجلان او دوه کسان تحابا فی الله ته یو بل سره محبت کړي چا دپاره د الله دپاره چې میلاو شوي دي د الله دپاره میلاو شوي دي او چې جدا شوي دي د چا دپاره جدا شوي دي د الله دپاره جدا شوي د خلکو د عرش په سوري کې ولاړ رواه ابن جرير دا روایت امام ابن جرير راوړی امام ابن المبارک هم راوړی دی په کتاب الزهد کې او د عبد الله بن عمر نم دي شی روایت نقل لې دا غینه بعد دی وقال ابن عباس عبد الله بن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب الله په قران کریم کې دا هغه خلکو خبره کړې د غایت موږ سره مخکې تیر شو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دا مشرکان د خپل معبودانو سره دومره محبت کوي لکه څومره چې د الله سره کوي بلکې د غینه زیاتې کوي خد قیامت په ورځ چې کله دوی مخامخ شي او الله دې مشرانو ته وایي وې دې کشرانو خو ستاسو عبادتونه کړي دي ستاسو قبرونو ته پراته او ستاسو درګاونو دربارونو پراته تاسو ته ویلي نو پاغزي کې باغوي اعلان وکړي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کله چې به د بیزارۍ اعلان وکړي مشران د کشرانو نه هغه ذلت ته بیا ګوره د دې مشرکان دلته په دنیا کې دوی کله دوی د معبود او د قبر والو د بابا نوم دی ولا واغستو د پیر نو وجنی دی خو هغه بسند د ذلت وغي چې مدا مشران وته یره زموږ تاسو کې سکار نشته الله سوي ورأوا العذاب ودوی بجهنم ویني وتقطعت بهم الاسباب او پری بشید دوی په منځ کې محبت عبد الله بن عباس تفسیر کړی دی قال الموده الى اسباب معنی موده محبت امام ابن جرير امام حاکم دا روایت راوړی او صحیح روایت نو په دنیا کې خو ډیر محبت ته خو آخرت کې به دا محبتونه شي ولی به ختم شي د الله د پاره نه باقی پاتې کیدونکو محبت کم یو دی هغه د الله سره محبت قیامت پورز به حدیث کې راځي وکړه حدیث اعلان به وشي د الله د طرف نه وی چې د چا بندگی کول او د چا سره محبت کول ته دیږي
نو صلیب والا به صلیب پسې منډي وي، چا چې د بوتانو بندگی کړي د بوتانو پسې منډي وي، ګټو ونو والا به ګټو ونو پسې منډي وي، باباګانو درګاونو دربارونو والا به ټول ته منډي وي. موحدین مؤمنان به پاتې شي. هغه ته وویل شي تاسو هغه مو خدا الله بندگی کړي او مو خپل رب ته ولاړ یو. هغه ورځ به د محبت فائدہ ورکړي. هغه فائدہ چې لوی فائدہ اگر که دنیا کې هم ډېری فائدې خو عظیمه فائدہ په آخرت کې. سورة النون کې الله وی سورة القلم کې یوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هغه ورځ به الله سبحانه وتعالی خپل پنډې ښکاره کړي څنګه چې هغه د شان سره ښایي او د خلکو ته به وویل شي سجده ولګوئ الله ته. نو د مؤمنانو په صفونو کې به هغه براینام مؤمنان هم ولاړ ځکه چې لا فرق نه دی راغلی، ابتداء ټول یو ځای ولاړ. فلا يستطيعون الله سجدي بنشي لګولې دغه چې د الله سره محبت نه. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلیل به الله په دې ذلت کې به پټي د املا بول الله دې سکیله کلرګي ډیر کوشش به وکړي چې سجده ولګي خو نشي لګولې ځکه چې په دنیا کې کله ته سجدي لګولې مدي هغه هم دریا کاری د لاس لګولې دي او اکثر کې سجدي لګولې دي هغه قبر او بابا او درگاه او دربار باندې لګولې او هغه موحدین چې کله هغه ته سجدي ولشي او ویا او ټول ژوند موږ په دې تیر کړي هرڅ بل ته سجده ولګي. نو د دې محبت غټه سیله او په کوم ځای کې ملوي او په آخرت کې ملوي. الله دې موږ ته نصیب کړي. مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې مسلې دي. د سورۃ البقره د آیت تفسیر وته ته معلوم شو، د سورۃ براءه تفسیر هغه آیت چې دغه تفسیر ته معلوم شو چې هغه ته خبري درې مفایده به کېدل چې د دې خبرې پته ولګي چې د پیغمبر سره محبت لازم دی، د نفس او د اهل او د مال سره د محبت نه زیات. سلورمه مسله دې دا وته چې کله چې د پیغمبر سره محبت یي او د بل مخلوق سره محبت یو هغه محبت ډیر شو د پیغمبر سره د محبت نه، نو دې سره د انسان کافر کیږي نه خو ایمان یې شو کمزور شو. موږ کافر کیږي کم یو پرون موږ دا مسله ذکر کړو. کافر کیږي هغه یو چې د سره محبت نه کوي. او چې سړی وي پیغمبر می بالکل نه دی خوښ دسه شو کافر شو. خو پیغمبر سره محبت شتي خو دنیا به زور ور شو نو دې کافر کیږي نه الا په بعض احوالو کې ځای تفصیل برازي. پنځمه فائدہ ده ان للايمان حلاوه قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. دا مسله واضح شو چې په ایمان کې یو خوند کله انسان ته ملويږي او کله نه ملوي. شپږمه فائدہ اعمال القلب الاربع التي لا تنال ولايه الله الا بها ولا يجد احد طعم الايمان الا بها. د زړه غسلور اعمال ویغه موږ ته معلوم شو کچته څوک د الله مرګرتیا غواړي نو هم د قسلور خبري په ځان کې راولي او کله ایمان خون سکل غواړي د سلور خبري براولي کمی ویلي د الله لپاره محبت، د الله لپاره بغض، د الله لپاره دوستی، د الله لپاره دشمنی، سلور خبري. ومه فائدہ وګور صحابي په دې خبر باندې پوه شو په واقع حال باندې چې دغه په وخت کې د عامر ولی چې کوم روانه د مرګرتیا د سره لپاره ده د دنیا لپاره د زمونږ حال به څنګه. اتمه فائدہ به کېدا شو چې وتقطعت بهم الاسباب. د اسباب معنی موږ ته پته ولګی چې عبد الله بن عباس وی د اسباب څه مطلب دی؟ محبت. نهمه فائدہ ده ان من المشرکین من يحب الله حبا. ومشرکانو کوم دي چې خلک شتي چې الله سره محبت کوي. دا فائدہ کوم ځای موږ واغسته التغایت کی سدي چې دوی د خپل بوتانو سره دیسي محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره کوي. نو دوی د الله سره محبت کوي. به دې خبرې څه مطلب د مطلب دا دی وي دوی له هغه محبت فائدہ ور نکړه کم محبت چې دوی د الله سره کو کله چې دوی د الله سره په دې محبت کې بوتان شریکه دې رحمه فائدہ ده. یو سړی چې پیغمبر سره ډیر محبت کو
خو د پیغمبر سره په تابعداري کې نور امتیان هم شریک کړي دا ورته فائدہ نه ورکړي. لسمه فائدہ الوعید على من كان الثمانية احب اليه من دينه. دا خلکو انجام ذکر شو چې دا غاته خبرې د دین نزیاتی خوخي. غاته سری اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، پلاران، زامن، رونه، خزي، قوم، مال، تجارت، کورونه. چې څوک د دې اتو شینو سره محبت ډیر کې داغه محبت نه کم چې الله سره دی او د دین سره دی، د پیغمبر سره دی او د جهاد سره دی، داغه انجام بیان شو. یو لسمه فائدہ ان من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الاكبر. څوک چې د الله سره یو څوک شریک کې او د دې محبت وسره کې لکه څنګه چې الله سره کې، نو د کفر اکبر دی، شرک اکبر دی، د انسان په اسلام نه ووت. دغینه بعد باب دی او د 22 باب دی په دې مبارک کتاب کې. باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. باب راولې عنوان ولدیس نه دی، خو د آیت ور یو قسم عنوان ګرځولې دی او د دې آیت مطلب دا دی انما ذلكم الشيطان، یقینا دغه دی شیطان، يخوف اولياءه، یری خپل ملګری. نو اصل کې د دې باب موضوع ده د الله نه یرا. هغه باب سمانو الله سره محبت، دلته د الله نه یرا. د یرا هم د الله نه کول د عبادت ته کنه دی، عبادت. ما پرون تاسو دا مسله بیان کړه چې اوس شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله هغه اعمال ذکر کوي چې هغه د زړه سره تعلق ساتي، هغه عبادت ذکر کوي. نو د الله نه یری ده د کوم ذکر دي؟ په زړه کې دي، د الله سره محبت په زړه کې دي. نو ته دا وی وس چې کوم یره چې ته د الله نه کې دا یره به خاص یری دي، سي یره به د مخلوقاتونه نه کې. فائدې ده ساتي. یره په دوه قسمه ده. یره په دوه قسمه ده. یو یره هغه ته د عبادت یره وي چې هغه د عبادت په بنیاد وشي او د تعظیم په بنیاد وشي. دا صرف د الله د پاره ده. کومه یره؟ د تعظیم په بنیاد، د عبادت په بنیاد، د عاجزی په بنیاد. د یره بسیب د چا نه کې؟ د الله نه، صرف د الله نه بس. او چې په دې کې د الله سره بل څوک شریک کو نو په شرک اکبر کې واقع شي. مثال د پلانی سے قبر لمور زی سوتونه وای ونه تی پری نه کوي، ګینه دې د دنیا په خلکو نسکوري. یری کې نه یری تباب شوی تباب شي مکه په دې بزرګانو به خبره یره ده چې د قبر ولو ما تبا کی دا بوت با مته نقصان ورسي، دا تعویز به ما ختم کی او دا پلانه او علانه ذکر کوا. دا کم شرک دی؟ شرک اکبر. مصیبت راوستون کې څوک دی؟ الله دې لري کون کې الله دې چانه مېریږي، دې چانه مېریږي. دا یره د دې چانه نه کې چې الله دې نه خرابوي کړي. ټول دنیا راجمه یې څوک دې نه خرابوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا او ته یو د خرابولو لپاره کنه چا خراب کو نه ولی چا بچ کو؟ الله بچ کو. یوسف علیہ السلام زلیخی او نور زنانو کوشش کو چې بدنامی کی، خو بدنام شو نه ولی الله ساتو. نوح علیہ السلام عام طوفان راغی په ټول دنیا باندې، خو هغه ته به نقصان ورسید نه ولی الله ساتو. ابراهيم عليه السلام ورته گزار شو وی سيزو نه ولی الله ساتو. د یری بصرف د چانه د الله نه. دویمه یره ده الخوف الطبيعي والجبلي. طبيعي خوف چې د انسان په
په دې بدن کې دنه دغه په دې دغه سره د تعلق ساتي د هر انسان سره دا هیڅ خبره نه ده لکه د موسی علیه السلام په باره کې راځي چې کله په مصر کې دغه د لاس یو کس مړ شو فخرج منها خائفا يترقب الله ووتو د مصر نه او د یری په حالاتو کې او انتظار کو بار بار چې دغه د فرعون فوج راغ او دغه د فرعون فوج راغ اوس د یره سره طبيعي یره ولي الله ته دا خبره کړې مو ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون يلا ما تيو نفس وجل نو زه یریږم چې ما به مړ کړي زه یریږم دا یره څه ده طبیعي یره زه د شپې نه ګرځم زه د غلو نه یریږم څه ده طبیعي یره یو کس یوازې د واته پیرلو ویرید دا طبیعي یره بار بار د مسلې تفصیل معلوموي دا څنګه سرسری خبره یاده کې په ټولو ټاپی راځي چې یریږي وسیب د الله نه هغه یو زره په پلار نه یریږي ما مشرک وي مشرک کافره نبی دا مبارک بسنګ فتوا ورکړي چې وایي چې د خزینه یریږي وزه په دې د یو فائدہ مخې ته لزوس په دې کې په دغه کې ما په سوچ کې ما چې د خزینه د یره کمه یره طبيعي وته وایو که طبيعي وته طبيعي نه ده خدای نو یره ده د څه یره ده د نو یو قسم یره ده خدای دې یری د لاس مونږ نشو ویل چې انسان کافر شو یا مشرک شو خو زبله په دې کشمکش کې چې طبيعي یره وته وایو کنه ځکه چې طبيعي خو هغه چې انسان طبيعت دي سي نو طبيعت خدای دی چې خاون نه یری د خزینه دي چې کنه ده خو پته چې دا به نوې طبيعتونه پیدا شي دي چې خاون یریږي د چانه د خزینه او باز پکې خو باقاعده خپل خاون غربي رغربي ها درس او تدریس او ټکی را ټکی او هغه د خبره کې بس وایي اخر زمانه دی چې ته ته دې نه چې خود اخر زمانه ده چې ته جواب نه کې او ته دفاع نه کې د اخر زمانه شو اسی دا مخه ته خبر رااله ذکر مګړه نور دا يرم دغه عام يرو کې د ناراضي خبر مې دا کوله چې هغه ير چې کوم د الله نه د غزان لیر ده هغه څه ده ځان لیر لکه څنګه چې د الله سره محبت ځان له محبت ته په هغه محبت کې څوک نشي شریک کوله نو په دې یره کې هم څوک نشي شریک کوله الله دې دا یره زوم په زړونو کې خډېره کې یو ناشنا خبره ته کوم د سشینه چې یریږي دغه نه ولري تخت د سنه چې یریږي لري بته تخت دا د غل نشړې یریږي نه یری نو کله چې غل را رواني مخله او تر رواني دې طرف او شپه د تیار ده نو تلار بدلې کنه بدلې نو غل د بوسي درمنډ کې نو ته مخ کې غل شات ته ویری حکومتي کسانو نو ویری دي کاغذات ته برابر نه دي په یو ځکه دی وریدو ویری منډه دي کړه چې اوس د دوی نه څه شم لری شم فاصله څه شي ډیر شي نبی چې کړه د خپل جته ورسي او مطمئن شي چې کسان لري دي نبی سوا صرف یو رب العالمین دی چې څومره تیریږي دومره بوته نشته کیږي بس نور چې د هر مخلوق نه یریدي نو لری کیږي به او صرف د الله نه چې یریدي نو الله ته نږدې کیږي ګوره ته چې تیریږي نو دا غنه به منډه وای تختی به تیګن خدا وګوره په سورۃ الذاريات کې الله سوي ففروا الى الله ويريد الله نه خیال الله سوکم وي منډه و د الله طرف ګوره یریږي تیم او خواته منډه موي ورځي بدن آشنا یره د ماته
دا غیر ده چې د دې لاسه د الله تعظیم په زړه کې راشي څومره چې د الله نه یریدي دومره به الله ته نږدې کېږي بنیادي مسله ده یره ګورئ لکه دروغ نه ولي د الله نه یریږم حرام نه خوري ولي د الله نه یریږم پردو زنانو ته نه ګوري ولي د الله نه یریږم دوکې نه کوي ولي د الله نه یریږم په ناحقه څوک نه وژني ولي د الله نه یریږم کنځلې نه کوي د الله نه یریږم منزل دې په ټیم راځي د الله نه یریږم صدقې ډېرې ورکړي د الله نه یریږم جهادونه کوي د الله نه یریږم درس ته ناست د الله نه یریږم دین بیانوي د الله نه یریږم ناشنا یره چې دا د پکې وا نو ټول خیر به د پکې راجمع شي بدلته یو فایده د الله نه به یره ډېره کې که د الله نه به امید ډېر ساتي خو به دواړه دا مسله خو موږ بیانه کړې ده لکه څوک چې صرف د الله نه یریږي د څه دی ګمراه دی او څوک چې صرف د الله نه امیدونه ساتي دی ګمراه دی د الله نه چې صرف یریږي د منهج د خوارجو دی او بس د کفر ټاپې په هر چا راچی او د خلک ټول د جنت نه خلاصي یری او بل طرف ته مرجئه دي الله غفور رحیم د هر څه کوا کفر او شرک هم کوا الله غفور رحیم دوانه په گمراهی کې په حق سوق دي چې د الله نه به یریږم او د الله نه به امید ساتي خو سوال دار دا بل مسله ده کم یو بډیری د بل سوال دی وای هغه سوال څه دی چې کم یو بې نو جواب یې شو چې دوانه بې تاسو هم دې خبر ورسې کنه ها کم یو بې نو جواب څه دی دوانه بې کم یو بډیری د بل مسله ده ایا د الله سره به د الله نه به ډېره یره کې او که د الله نه به ډېر امیدونه ساتي نو په دې کې د علماو اختلاف دی بعض علما دا وایي د امید نه به یره ډېره ساتي وجه دا ده چې کله د پکې یره ډېره وه نو ګناه به پرېږدي او بیا به د الله بندګي کوي د یو قول دی دویم قول دا دی وی نه امید به د الله نه ډېر ساتي د یری نه به زیات څه ساتي امید به ساتي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفال خوخو ځکه وی دا خبره دي شو بعضو دا قول ذکر کړی لکه دریم وی چې بیماری نو امیدونه به ډېر ساتي او چې روغ نو د الله نه به یریږي ډېر د ښکلې خبره کړې د حال مطابق چې بیماری څه به کوي امیدونه به ډېر ساتي او چې دغه یې د روغې نو بیا به یریږي ولې دغه یا روغ سړی هر ګناه کولی شي روغ سړی هر ګناه کولی شي نو بیا به دغه ډېر ساتي د یره به ډېره ساتي څلورم قول لري وی چې د ګناه په وخت کې به یره ډېرې او د عبادت په وخت کې به امید ډېرې د ښکلې خبره ده زما خپل ذهني دې قول ته زړه مطمئن کېږي اگر که یو بل قول ذکر کومه چې هغه باید د ټولو نه زیات لږ مضبوط ښکاري چې ګناه دې رالې یره ډېره که ځکه که دې ټیم کې د امید ډېر کو نو تباه کېږي الله غفور رحیم دی ګناه به وکړي خو که یریدي ډېر نو ګناه به وکړي نه به کړي ښه عبادت چې دې وکړو امید ساته چې الله به زما د عبادت قبول کړي ولي که دلته ته اوس ولي امیدونه ساتي وایي کم رب چې راله دومره طاقت راکړو د کولو نو امید مې دی چې هغه رب به رانه قبول کړي امام احمد بن حنبل رحمه الله به ځان له یو قول دی و دې ټول مضبوط کړي هغه دا دی چې دواړه به یو شان ساتي نه به یره ډېرې او نه به امید ډېرې چا دې تپوس کوي ولې وایي د مارغه څو وزرې دي دوه او چې دواړه برابر نه وي نو مارغه راولي که نه راولي چې کم وزرې خراب شو یو پکې کمزوری شو نو مارغه څه شو راولیدو نو دقه شان د انسان وزرې دي یره او امید نو نه به یره ډېرې او نه به
امید ډېرې دوانه به برابر ساتي والله اعلم بد آیت راوړی دی وخلق پاتې د آیت ووایو انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه الله وی دغه شیطان دی چې یری خپل ملګری یعنی کوم خلک چې د شیطان په لار روان دي نو شیطان یری رسنه د پیغمبر د ملګرتیا او د آیت په هغه موقع نازل شوی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد نه راغی او بیا غزوه حمراء الاسد د پر روان شو نو په لاره کې پسې مشرکانو کسان راولېږل د يرولو دپاره چې یاره که د مسلمانان ویني نو ورته ووایي چې مشرکانو خو سمه غټه ډله بله تیاره کړې ده او بیا د باندې حمله کوي فخشوهم نو ویرېږئ الله وی یریږئ به نه د شیطان د په اصل کې خپل ملګري یری خو مؤمنان نشي یریږئ شیطان یری خپل تابعدار د پیغمبر د تابعدارۍ نه چیرې که د دې پیغمبر سره ملګري شوي دا خو تباه شوي کورونه به م ختم شي بچي به م ختم شي دنیا م لاړه ټوله دړې وړې شوه نو ویرول خپل ملګري وسوم شیطان څه دی یرول کوي که نه کوي یرول کوي دا که ته داسې 5 وخته لمونځ کوې د جمع سره کار به دې خراب شي ویرولې که نه دا ګیره چې تا پرېښودې ده او د پنسۍ چې بر ساتي د حکومت به د باندې شک پیدا شي چې دهشتګرد دی نو جیل ته به دې واچوي دا ګیره خیر دی لږه وړه ساته پنسۍ صاحب خیر دی په ګیټونه پاسې ساته خو دا دی چې ته څوک به د باندې شک پیدا شي او بیا به دې جیل ته واچوي ویرولې ګوره د دین مه بیانوه په هر ځای کې دا کیلې به د ټول یو شي او ختم به دې کړي سیکړي ویرولې دا مسلې ډېرې مه بیانوه د پلار ته او تره ته او نیکه ته د جیداد نه به دې بې دخل کړي جیداد به یې ټول ختم شي ویرولې دا دعوت او تبلیغ پرېږده او چېرته څوک به د باندې څه شکایت وکړي څه مسله به ته جوړه کړي د دې بچو نه او د دې ښځو نه او د هر څه نه به خلاص شي سیکړي ویرولې انما ذلكم الشیطان الله وی دا ګوره شیطان دی چې یری خپل خلک بیا درته الله طریقه ښیي فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله وی نه به یریږئ د شیطان نه یریږئ به زمانه که چېرته تاسو یئ مؤمنان دا ټولې خبرې د شیطان د بسه کې شاته به غزار کی چې موږ یریږو صرف د چا نه یریږو د الله نه یریږو الله به دې مرسته کوي په هر ځای کې د هغې نه به دې آیت راوړی دی وقوله تعالى وينادى الله إنما يعمر مساجد الله يقينا أبادي جمعتون دا الله من آمن بالله چاچی ایمانی پا اللہ بانی واليوم الآخر و پا آخرت بانی وأقام الصلاة او پابندی کی دمانزا وآت الزکاة ورکیس زکاة دیدی دا پار دا آیت روڑو ولم يخش إلا الله او نیریگی مگر یو دا اللہ نا دا دا مومن صفت سے نیریگی مگر دا چانا ولم یخش الا اللہ سید اللہ نیریگی دا خاص یر دا طبیعی یر ایس خبر دلتا طبیعی یر گولی نیر مراد او وضاحت ما مخ کیو کو سوک بدا آغا یر تذکر دلتا نکے دا خاص یر دا چی تبا بشم مر بشم مصیبت برا بانی راولی ختم بمی کی دا قسم خبری دا سیب دا چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی اللہ سوی فعسا اولئک یکونو من المهتدین هم دغ خلق اللہ سوی وی دا پا ہدایت پاندی دی دا کم چیریگی سیب دا چانا دا اللہ نا او دا شیطان پا دی وسوسو کی بنا رازی اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کرد چی شیطان بتاو سر لوز کی یعیدکم الفقر او یریبم دا غریبین پا هر ذکی کرده دا شیطان اغیر دا سم پس دکی را چولی دا کدا کار نشو غریب بشی کدا کار ونشو دلوگی نبا مرشی کدا سعودی ویز خراب شوا تبا بشی کدا دکان دی ختم شو خوری بس کدا زامن دی نوی تا بس خورو دا طوری خبری دا چا دا طرف نئی دا شیطان دا طرف نئی که جماعت لدی پیسی ورکڑی نو بچی با دی سخوری
کله زمکه ته د الله لپاره ورکې نو جیدت به دې کم شي، کله زکاتونه ورکې او د صدقې ورکې حالات به دې کمزوري شي. دا ټول د شیطان هغه وسوسې دي او غیر د چې د انسان په زړه کې اچي، خو ته به په دې یره سره او په دې وسوسو سره نه یریږي اوس به چا نه د الله نه. په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله. باقي چې کوم آیت او حدیثونه دي د ډېر فائدمن باب دی ان شاء الله، دا بیا په روان درس کې پوره کو. الله سبحانه وتعالی زمونږ په دې زړه کې دا غنه چې کوم یره د الله دی خډیر کی، او زمونږ په دې زړونو کې چې کوم محبت د الله سره دی الله دی خډیر کی، او الله سبحانه وتعالی په دې توحید باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم لري. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.